منهج وضياء هديهم من ضلال سنة ووقاء. فأولهم أبو بكر رحيم الأمة الصديق لخير الخلق سيدنا محمد كان خير رفيق. وتانيهم هو الفاروق جل بعدله عمر بعهده أصبح الإسلام فوق الأرض ينتشر. وثالثهم أخو كرم وذو النورين عثمان. ورابعهم علي كم لأجل الدين قد أبلى إمام زاهد ورع وكرم وجهه المولى. سيرة الخلفاء منهج وضياء هديهم من ضلال سنة ووقاء. فأولهم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتابه: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة خلفاء الراشدين المهديين. رواه أبو داود والترمذي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. زما ګرانو لیدونکو او اوریدونکو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. د خلفای راشدینو رضی الله تعالی اجمعین د سیرت د درسونو په سلسله کې مونږه د سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د خلافت پیښو ته او د سیرت مخکې اشاره کړې وه او تر ایران او د عراق د مکمل فتح پورې د عراق د مکمل فتح پورې چې هغه وخت کې د ایران د امپراتوري او د فارس د امپراتوري برخه تر هغه ځې پورې دا خبره رسولې وه. او نن درس به ان شاء الله مونږ باقي برخه چې کوم یو د شام فتوحات او د ایران څه برخې فتوحات چې پاتې دي هغه به ان شاء الله هغه کوو، بیا به وروسته پسې وړاندې ځو. مخکې درس کې مونږ دا ویلې چې حضرت ابوبکر صدیق په 11 هجري کال باندې چې کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه وروسته د امیر المؤمنین او خلیفه په حیث باندې وټاکلی شو، نو هغه د ټولو نه اول د حضرت اسامه بن زید رضی الله عنه لښکر د شام په طرف ولېږلو او دا ځینې ډېر صحابه کرام د دې مخالف د دې لېږلو ځکه حالات هلته خطرناک د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات نه بعد. نو هغوی دا لازمه نه ګڼله چې په داسې وخت کې چې حالات ډېر خراب دي داسې حالات کې یو لښکر لاړ شي او دلته دا زیاته شي. په هر صورت ابوبکر صدیق حضرت علی کرم الله وجهه او ځینې صحابه کرام دا خبره وکړه چې بس باید لاړ شي. د هغې نه وروسته دویمه مسله چې هلته پېښ شو د مانعینو زکات و چې زکات یې نه ورکوو. اسامه بن زید رضی الله په سفر کې او په جهاد کې مصروف و چې دلته د مانعینو زکات سره لانجه راغله. هغوی په مدینه باندې د حملې تکل وکړ او خپل لښکر یې را روان کړې، په مدینه باندې حمله وکړه. خو ابوبکر صدیق، حضرت علی، حضرت طلحه، حضرت زبیر، سعد بن ابي وقاص او عبدالله بن مسعود رضی الله عنه داسې سخت ځواب ورکړ چې خلک ډېر زیات وځغلل او بالکل دې ته قانع کړه چې موږ زکات ورکوو. او همدارنګه د هغه کسانو چې بالکل مرتد شوي او د زکات د مانعینو تر شا ولاړو هغه یې وډار کړه. او د هغې نه وروسته ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې کله اسامه بن زید د 40 ورځو نه وروسته راورسېدلو مدینې منورې ته، څو ورځې استراحت وکړ. ابوبکر صدیق د مانعینو زکات او د مرتدینو په خلاف باندې په خپل لښکر ځان سره واخیستو او د مدینې په اطراف کې څومره نږدې قبایلو ټولو ته بس سمه سزا ورکړه او د حکومت تابع کړه. او د هغې نه وروسته چې بیرته راغی نو هغې وخت کې د اسامه بن زید لښکر هم دمه کړی و، نو بیا یې 11 بیرغونه وتړل
او د 11 بیرغونه مختلفو خلکو ته ورکړه او په مختلفو طرفونو باندې ولګل. تقریبا د ټول اسلامي هیواد چې کوم طرفونو ته خطر موجوده، په شام طرف ته، د عراق په طرف ته، د ایران په طرف ته، د یمن په طرف ته، د نږدې شاوخوا چې طرفونه هلته چې کوم نږدې قبایل وستل او د نبوت مدعیان موجود لکه طلحه بن خویلد او سجاح او دغه چې مسلمه کذاب داسې په یمن کې د اسود عاصی کوم هغه چې دا خلک ولګلې 11 بیرغونه او د مختلفو طرفونو باندې وکړ. خالد بن ولید د طلحه بن اسد ته ورغه هغه ختم کې وې زغلولو د هغه نورسته عجایب شو زغلول ورسته مسلمه کذاب سره جنگ وکړ، هغه مړ شو او پوز شکست خوړو. او د هغه نورسته چې کله د منطقه ټوله په یو کال نه په کم وخت کې د 19 هجری تر ختمېدو پورې بس فتنه او فساد ارتداد او د نبوت مدعیانو مسله مکمل ختم شو. ان خلک باندې فکر وکړي لکه واته میاشتو کې دا مکمل کار وشو. په 12 هجری کال باندې مصنع بن حارثه رضی الله تعالی عنہ ابو بکر صدیق ته خبر راولېګلو چې کوم ته اجازه راکړي موږ په ایران امپراتوري باندې بس هغه کوو او ضمن ما د امیر په حیث باندې دلته کتین کې چې داخله کې ما به اطاعت وکړي. نو هم امیر مقرر کړي او هم اجازه ورکړي چې کله هغه الته حمله شروع کړي نو بس دې ځنه ابو بکر صدیق خالد بن ولید سیف الله ته حکم وکړ چې ته دغلته کسان ځان سره واخلو بس حرکت وکړه مخ په او بله دا اوس چې کوم ځای کې کویت دی او الته مصنع بن حارثه ته خط ولېږلو چې بس او بله کې به تا ته خالد بن ولید سره یو ځای کېږي هلته به یو ځای شي بیا به مخکې ځئ. نو موږ دا خبره ټول درسوک کړو چې بیا مصنع بن حارثه سره 18 کسان و خالد بن ولید سره برابر شو 18 لښکر جوړ شو. عدي بن حاتم الطائي، ابو لیلا، قعقاع بن عمرو التمیمی او مصنع بن حارثه دا غټ قومندانان پکې مشهور او اولین ځلې د هرمز سره چې د حجیر د ولایت دا اوسنی کویت چې د کوم دې ځای کې جنګ وشو او هغه مړ کې او د هغه لښکر سم پسې واخیستو. دې ته ویل کېږي معرکه ذات السلاسل، ځکه په دې کې ځینې خلکو پښو پورې زنځیرونه تړلي، زنځیر ته سلاسل ویل ځکه نو فضله ذات السلاسل باندې مشهور شو. دې نه وروسته بس په مختلفو منطقو کې ام د روم تر سرحده پورې دا ټولې منطقې دا تېر دس کې ټول تېر شو فتح کړه او تقریبا عراق په مکمل ډول سره مسلمانان ته په لاس ورغی. هغې وخت کې چې کوم عراق برخه وه دا خو ایران امپراتوري تر افغانستان تر اټکه پورې دا خبره ټول ایران امپراتوري پورې داسې تر آذربایجان او تر تقویقاپ پورې دا منطقې ټولې ایران د امپراتوري برخې وې. ډېره لویه شي خو نو امپراتوري وه. نو دا تقریبا د عراق دا منطقې تر فرات او دا منطقې پورې ټولې خالد بن ولید فتح کړې. دا یو طرف فتوحات موږ په تېر درس کې تر دې ځایه پورې رسولي وو. اوس راځو 14 هجري 12 کال همدا مسایل چې ختم شو. اوس راځو د شام طرف ته کوم چې شمال طرف ته پروت و. موږ مخکې که خیال مې تیر درس نه کېدای شي دغه نه مخکې درس کې دا اشاره شوي چې ابوبکر صدیق چې کوم 11 بیرغونه تړلي وو او 11 قومندانان یې ټاکلي وو په هغې کې یو قومندان خالد بن سعید، یو خو خالد بن ولید دی چې د ایران فاتح او د عراق او د منطقو، یو خالد بن سعید دا د لومړنیو مسلمانانو د جملې نه دی. دا بالکل په مخفي دعوت کې انفرادي دعوت کې هغه غالبا په د نبوت په اول کال باندې د سړي ایمان نه وړي. اول میاشتو کې بالکل په د اولو 10 کسانو شاوخوا کې دی راځي چې د ایمان نه وړي دی. ډېر اولینو مسلمانانو د جملې نه خالد بن سعید رضی الله تعالی عنه یو بیرغ یې درته ورکړ او دته ورته وی چې ته به د شام پولو ته کوم چې د رومي امپراتوري سره زمونږ سرحد دی دې ته به ځې او په دې ځای کې به ته 2 کاره کې. یو دا چې په دې لاره شاوخوا کې چې کوم قبایل مرتد شوي دي هغوی به سمې لارې ته بیرته اسلام ته دعوت کوي او سمې لارې ته به راولي. دا یو مسله دا وه چې دا نږدې قبایلو کې چې کوم مرتد خلک دي دا به اهل شي او تسلیم شي او راشي بیرته. دا یو هغه دا هدف دا و. دویم مقصد د دې خالد بن سعید رضی الله د لښکر سره دې چې کسان پکې کم وو خو تکړه خلک هغه. نو بیا ویلې دویم خبره ورته دا وکړه چې ته به د شام پولو کې نږدې چې کوم قبایل عربي پراته دي، عربي قبایل چې دي هغوی په طرف کې دي، موږ په طرف کې هغوی په طرف کې دي، هغوی باندې کله د حملې کوه ګوریلایي او چریکي کمانډوز هغه به کوي
اکشن خبره نو بس دا منطقو کې خو د جبهي جنگ نه بزان ساتي ځکه جبهي جنگ به خو ډیر غټ مصارف غواړي ډیر غټ هغه وړي تدبیر او هغه غواړي بل دا چې د روم امپراتوري سره لاس اچول چې په لکونو باندې پوز لري په لکونو پوز لري نو دا وایي سره خو د اسانه نه چې سړی وکاو ته څو زره به د سره نو په دې خاطر دې منډي کړو د نه چې ته بچوي جنگ نه کې بلکې هم د چریکي عملیات کوو بس د مونږ تاسو پښتو کې ته خراب او طرف خراب به خیز منډه تخته د نر دوه کار دي یا خراب دی یا طرف دی بس یو خراب کوي یا طرف کوي بس دې کاری نو خالد بن سعید رضی الله تعالی ابو بکر صدیق هم دا خبره کوله چې خراب او طرف جنگ کوه او بس نور جبهي جنگ ته زړه بيخي مخنه کې ځکه دا هم تاوان دي او بلکې هغه وخت کې مناسب هم دانه و ځکه یو خواته ایران امپراتوري او بل خواته د عراق امپراتوري او هغه د روم دواړو سره جنگ خو مشکل و نو خالد بن سعید رضی الله چې کله حرکت وکړ د نور قومندان سره یو ځای خالد بن ولید او اکرمه بن ابو جهل او شرحبیل بن حسن او الله بن حضرمی او اميه بن مهاجر دا ټول خلک ولس ګروپونه ټول روان شو دیم روان شو مخ په شام باندې خو نږدې چې څه منطقې وي ودای ولسم کال تر څو چې ختمېدو 12 پورې بس دم دا منطقې دی خو مې خاطر سره صفا کړې دا مرتدین د هغه کړ او د شام پولو ته ورزان ورسول دیم په 12 کال تر ختمېدو 12 کال کې دا نو د نږدې منطقې ټول هغه کړ او د شام پولو ته ورستو او د غینه ورسته دا نږدې پولي چې کوم یوې د پولو کې چې کوم یو عیسائی قبایل عرب عیسائی قبایل پراته و د روم د امپراتورۍ د اشراف لاندې نو دوی سره بس لاسونه خراب او ترپې شروع کړي هلته د روم امپراتور چې کله خبر شو چې داسې یو هغه شوی دی نو هغې قومندان ته د هغې ځن حکم وکړي باهان ځینو کې باهان راغلی ځینو کې ماهان کېدای شي میم او بې کې بس فرق نور یو نوم دی یا باهان یا ماهان په نامه باندې قومندان ته امر وکړي چې په شام کې اوسېدل البته نو ته ورته وایي بس هغه راغلي دي مسلمانان راغلي او ته ورباندې ورشه هغه چې کله حرکت راوکړي بس دلته خالد بن سعید ته په دې وخت کې د نږدې قبایلو نه چې کوم یو د اسلامي حکومت په داخل کې اوسېدل او مخکې ارتداد فتنه کې ګډوډ شوي و نو هغه یې بیرته منظم کړه د هغې نه څه ډېر خلک ځان سره یو ځای کړه ملګري کړه نو څه ښایسته تعداد د ده سره برابر شو د مجاهدینو غازیانو نو بس د ماهان سره یا د باهان سره بس جنگ شروع کړه په جنگ کې الله پاک عزوجل غازیانو مسلمانانو ته فتح ورکړه او هغوی شکست خوړو تېښته وکړه د تېښته کې مسلمانانو ته ډېر زیات هغه په لاس ورغل غنیمتونه په لاس ورغل غنیمتونه چې کله په لاس ورغل دلته دوی داسې فکر وکړي چې زه خو پسې وام خسته پسې منډه او همداسې پسې ورتله نو دلته جبهي جنګ وشو ابوبکر خو دی بند کړی و چې ته جبهي جنګ نه کوې جبهي جنګ په داسې حالت کې مناسب نه وي خو دوی دا د ابوبکر دا خبره د یاده وته چې مونږ ته یې ویلې وو هغوی داسې فکر چې زه خو فتح ده نو فتح کې سړی کله په نیشه کې راشي بس بیا په منډه شي نو دوی پسې منډه وړاندې بالکل د دوی داخل ته ننوته چې ننوته ماهان او باهان خو هغوی پوهېدل چې اوس خو دا سړی داسې منطقې ته راغلی چې اوس د راګیرول ډېر اسانه دي نو خپل سر لښکر یې ده ته مخامخ کې جنګ ته او څو کسان یې پټ شا دې طرف نه پرې راتاو کړه چې راتاو کړه بس لاره بنده کړه پرې حال دا چې ابوبکر ورته ویلې چې ته به جبهي جنګ نه کوې اول چې کله وړاندې ځې نو شا به خپله محفوظه ساتې شاته به څه کسان پرېږدي خو دونه لښکر خو چې ده سره نه و چې دی شاته هم پرېږدي او مخکې ته هم لاړ شي دا خو ممکنه نه وه سره دونه کسان نه وه بیا د داسې لوی امپراتورۍ په خلاف باندې ډېره مشکله وي خو خیر دلته یو سهوه وشوه هغه دا و چې دی ډېر وړاندې لاړو مخکې لاړو بالکل د دوی خلکو داخل د امپراتورۍ ته ننوتو په اصطلاح سره د روم د پولو نه تېر شو نو چې تېر شو هغه چل پې وکړې شاته راتاو کېستې محاصره کې چې کله محاصره شولو په دې کې د خپله د خالد بن سعید زوی هغه هلته خو د اوبو مشکلات اوس هم شته پخوا خو لا بیخي ډېر و نو هغه زوی یو چینې ته د اوبو د اخیستلو دپاره ولېږلو چې لاړ شه هلته اوبه راوړئ هغه د همغه رومي پوځ چې کوم یو عسکر و چې شاوخوا دوی محاصره کړي هغوی سره مخامخ شو بېچاره شهید شو نو خالد بن سعید ته خبر راورسېدو چې زوی دم شهید شو سره د خپل ګروپ سره او ټول محاصره یو منطقه ټوله محاصره ده بس د دستي چالاکي وکړه دستي یو خط یې ولیکلو خالد حضرت ابوبکر صدیق چې خبره خدا شو مانه خو ساه وشو غلطي وشو خو موږ محاصره یو
زوی مې شهید شو، ګروپ هم هغه شو. مونږ خو غلطي رانه وشوه مونږ ستا هغه خبره چې درته کړې ذهن نه وته، مونږ په دې خوشحالۍ کې ضفته د پسې وړاندې لاړو، خو خبره اوس خرابه شوه. مونږ معاشره یو، نو دې چې هر څه چاره کېږي دغه ځای کې یو. نو زه هر څه ورته ولیکل او سړي ته ورته وایي چې ډېر زر به هر څنګه چې کېږي د دې معاشرې د هغه نه ځان وباسه. خو دشتې وې د خدای دشتې وې ټیټې وجېږي، بس سړی لاړ او ځان یې ورسولو ابوبکر صدیق ته. خط یې ورکړی چې خالد بن سعید راکړی. هغه چې وکتل چې ګوري چې خالد بن سعید لیکلي، ټول جریان یې لیکلی هغه ورته چې زه چې راغلی یم دا کارونه وکړه. بیا د روم امپراتورۍ قومندان ماهان په نامه هغه سره هم ټکر وکړي، هغه هم پسې واخیستو او هغه نعمتونه ډېر هم تنولي. خو مونږ په دې نشه کې لاړو مخې ته، بالاخره دغسې مشکل سره مخامخ شو. خو خیر دا خبره واضحه تر کړه. نو ابوبکر صدیق خفه شو په دې خبره باندې او لږ هغه هم وکړه چې ما خو درته ویلي وو چې دا کار مه کوئ، ځکه چې کله دې مونږ فرمان ونه منئ داسې مصیبتونو مشکلات سره به طبیعي خبره ده، بیا مخامخ کېږي. خو په هر صورت په دې وخت کې قسمتي خبره دا وه، اکرمه بن ابو جهل چې د ابو جهل زوی و، دا نو تکړه غازي او تکړه مجاهد و، بالکل هغه کمانډوز فورس هغه چې و دی و. بس دی په دې وخت کې مدینې ته را رسېدلی و، ځکه مخکې خیر مونږ خبره کړې وه چې 11 هجري کال کې ابوبکر صدیق 11 بیرغونه 11 قومندانان تعین کړي او پکې د اکرمه بن ابو جهل چې مسلم قضا باندې حمله وکړه، شکست یې خوړو. نو د ابوبکر صدیق ولېږلو لاندې دي صنعا او د دې طرفونو ته، یمن او حضرموت د منطقې بحرین چې کوم یو دلته ولېږل چې وسال سره شالته هغه ښه توره وکړه، ښه جنګ کې ښه مخکې هم ښه سړی ور خدای جنګ کې ښه هغه وکړ، تقریبا مهارت یې حاصل. نو په همدې وخت کې دا نو اوس 12 هجري کال دی، 19 هجري کال وخت دی چې دی راورسته. هجري کال 12 هم تقریبا آخري وخت دی. دا هغه وخت دی چې خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه هلته فتوحات شروع کړي په ایران کې او د عراق زیاته برخه تقریبا نیولې ده. داسې وخت کې دا هغه وشوله. نو دی چې کله د مدینې ته راورسېد کرمه منجر دلته د خالد بن سعید رضی الله عنه ختم راورسېد ابوبکر صدیق. نو بس چې څنګه راورسېد، بس ابوبکر صدیق کرمه بن ابو جهل راوغوښته، ورته ویل چې دغه خبره ده که پلانکي ځای کې کسان هغه دي معاشره دي، بس ته ځان سره څومره کسان برابرېږي وزار مخې ته ځه. بس دی ولې کرمه بن جهل بس کمانډو سړی و، بس شریکي عملیات وال بس د دشتي حرکت وکړي. هماغه منطقه چې کوم ورته ښودل والته دشتي بل ولید بن عقبه بن ابي معيط زوی و، کوم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سخترین دشمن و، الله پاک دته ایمان نصیب کړي. بیا وروسته د عثمان او د په وخت کې والي و د بصرې باندې کوفې. نو د پسې ورولګ دته هم څه لښکر څه لږ کسان او حضرت ابوبکر صدیق چې کله د مرتدینو فتنه ختمه شوه او د عراق فتوحات شروع شو، نو ټول عربي قبایلو ته چې د اسلامي مملکت په داخل کې اوسېدل هغوی ټولو ته خبر ولېږلو چې د جهاد فی سبیل الله په خاطر باندې تاسو مدینې ته د خپلو وسلو د خپلو سامانونو سره راشئ. نو په دې وخت کې بس ګروپونه را رسېده مدینې منورې ته. نو دلته تیاره اکرمه بن ابو جهل چې کسانو سره هم لاړو، عقبه بن ولید بن عقبه بن ابي معيط دم روان پسې دې وخت ورغله. دوی چې کله هلته ورسېدل په دې وخت کې دلته شورحبیل بن حسنه که خیال مخکې درس کې تېر شو چې 11 ګروپونو کې یو ګروپ دام یو قمندان دام ډېر تکړه مجاهد و، شورحبیل بن حسنه رضی الله عنه ممتاز او صحابه کرام جملې را دیم را ورسېدو مدینې منورې ته. د اکرمه بن ابو جهل لږ وخت بعد بس دته هم لښکر ورکړی، ورته ویلې چې ته به ځې او ستا اصلي منطقه چې بصره او د اردن د علاقې چې کوم یو ته به دې منطقو ته ځې، بس دا ستا اصلي برخه همدا شوه. اوس به ته حرکت وکړې، اکرمه بن جهل د خلک مخکې لاړې ته هم پسې شاته ځه. نو دم پسې حرکت ور وکړې، بس روان شو. د په باره کې راځي چې د سره 3000 نه 4000 کسانو پورې تقریبا برابر شو، اوس د حرکت وکړې دیم روان شو. دې پسې د ابوبکر صدیق یزید بن ابو سفیان مشر زوی و، دا دیم خط تکړه مجاهد خو دې چون دوی په اصطلاح سره خاندان دي، خانان او د سردارانو هغه د ابو سفیان خو د ټولې مکې او د ټول هغه د ټولو لښکر کشي د مسلمانانو په خلاف د سردار پاتې شو. د سردار زوی پوه هوښیار سړی و، دته لښکر ورکړي، ورته وایي چې ته روان شه، خو ته به ځې دمشق د شام د ولایت مرکز ته، اوس دمشق ښار چې کوم یو دی، ته به دا هدف دا ځای دی هدف دی، اوس روان شه. نو د سره تقریبا وایي چې اول کې 3000 نه 4000 کسان پورې و. بیا چې لاره کې تلو چې کله دمشق شاوخوا ته نږدې شو، نو تقریبا 8000 کسانو سره برابر شو. په دې لاره کې ځان سره مجاهدینو غازیان یو د کړل. شاته ورپسې ورور حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنه دیم پسې هغه ور ولېږلو
ابوبکر صدیق چې بس تم ورځه څه کسان ځان سره برابر دم کې دی شي 1000 2000 3000 ځان سره دم برابر کړي خو هلته چې تله هغې ځای ته رسېده د مشق نږدې ته نو تقریبا تعداد یې 8000 9000 پورې دوی ورسېدلو د یزید بن ابي سفیان چې دی معاون ورور یې حضرت امیر معاویه رضی الله عنه دا لښکر لاړو چې کله یزید بن ابي سفیان نسختېدلو نو حضرت ابوبکر صدیق راوغوښتلو ورته ویې چې ګوره ته خو د سردار زوی مشر سړی خانانو خاصیتونه د نورو خلکو سره فرق لري خو په مردمدارۍ او اجتماعي ټولنیزو اړیکو باندې دوی ډېر ښه پوهېږي نسبت نورو ته څوک چې خان یې ملک یې هغه تېر شوي نو د خلکو سره به د اړیکو کې د نورو خلکو نه ډېر پوهېږي په دې ناسته پاسته او درشه کې او د خلکو سره څه قسم رویه سلوک سره وکړي په دې هغوی ښه پوهېږي نسبت نورو خلکو ته نو هغه ته ورته ویلې چې بس ته روان شه خو ګوره یو خیال ساته ته مې د مسلمانانو امیر تعین کړی او امارت ګوره یو درنده وظیفه ده دې په باره کې الله پاک به د تا تر لاس لاندې چې څومره خلک دي د هر یو په باره کې به الله پاک تانه بیا پوښتنه کوي مخکې خو ملکي سرداري چې تاسو کړې هغې کې دا خبره نه وه چې دا احساس د سړي چې دی به ایمانه پوښتنه کوي اوس خو د اسلام او د ایمان خبره ده د آخرت خبره ده نو تا نه به د هر سړي په باره کې بیا پوښتنه کوي ګوره دې ته د خیالي دا کسان ستا سره امانت دي مسلمانان دي صحابه دي او غوره خلک دي او مشهور خلک دي ته به دوی سره ډېر ښه رویه کوې ډېر پې ساتې دي هر یو خیال به ساتې مشوره به ورسره کوې کینې به ورسره خبرې به ورسره کوې ټول به یو ځای ساتې ټولو ته بالکل په یو سترګه ګورې داسې ونه شي چې په منځ کې تفاوت او تفریق او غیره وړي نه بالکل ټول سره په یو سترګه ګورې ځکه دا ټول مسلمانان دي مجاهدین دي غازیان دي د الله پاک فوج دی د الله پاک جند الله دی دا نو ته به ډېر هغه څه ته ډېر هغه ورته وکړه دښمن چې کله راځي ګوره دښمن سره داسې هغه ساته چې خپل خلک هغوی ته مغر پرېږده چې خبرې ورسره وکړي که د هغوی کوم پلاوی استازی راغی د هغې سره ښه په درنده طریقه باندې ښه په قدر عزت سره هرکلی وکړه ورسره کښېنو خبرې ورسره وکړه ښه په متانت باندې د خپله خبره ورته واضح او څرګنده کوه او راز هیڅ وخت ورته ونه کې که کوم پلاوی استازی درته راغی د استازو سره به همیشه ښه رویه کوې رویه نه کوې بل دا دی چې خپل تقوا او دیانت او الله پاک رویره دا په زړه کې ساتئ خپل کسان کوشش وکړي چې په دیني شاعرو په دیني مسایلو باندې پوه یم کې او هغه یم کې او په هغې باندې پابند وساتي نو بیا د هغې نه وروسته څه نصیحتونه ورته وکړه چې ماشومان ښځې او دا شیان چې مخکې تېر شوي وو چې د اسلام په جنګي اصولو کې شامل دي ښځې به نه وژنئ ماشومان به نه وژنئ ونې به نه قطع کوئ فصلونه به نه خرابوئ کوم ځای کې د شاتو مچۍ به نه الوځوئ حیوانات به بلا ضرورت ته به څاروي نه حلالوئ چې ضرورت یې خیر او ضرورت یې خوراک لپاره نور شیان به نه کوئ کوم کسان چې په مذهبي عبادتخانو کې ناست دي هغوی سره هېڅ وخت هم غرض نه کوي او پرېږدئ خپل باطني او هغه اخروي خبرې ته چې هغه خپل ذکر او اللهو کوي نور سره غرض مه کوي د هغوی خلکو سره ځکه ځان ته خلک دي هغوی سره لاس مه اچوه نو بس بیا دوی روان شو دمشق په طرف باندې نو وایي چې 3000 4000 کسان ورسره برابر دوی روان شو خو لاره کې څه کسان ورسره یو ځای شو ورته حضرت معاویه رضی الله عنه هم څه کسان ورسره برابر شو د دې نه وروسته امین امت ابو عبیده بن جراح رضی الله تعالی عنه قمندان په حیث مقرر کې هغه ته هم تقریبا 3000 کسان برابر شو دا نو د 14 کال د محرم د میاشتې خبرې دي چې دا ځای کوم اوس حضرت شرحبیل بن حسنه او حضرت یزید بن ابو سفیان دا په د 14 کال په محرم میاشت کې حرکت شروع کړ او مخ په شام باندې روان شو وروسته عبیده بن جراح هم د محرم په میاشت کې حرکت وکړ او روان شو ورپسې دغه سره 3000 کسان هغه ته نصیحت وکړ او ګرځي خو امین امت یې ګوره تا ته الله پاک د رسول الله صلی الله علیه وسلم خله مبارکه باندې د امین امت لقب درکړی ستا سره ډېر درانده او مخور صحابه کرام دي مجاهدین دي در سره نو خیال دی چې دوی سره په دې کې تقریبا په دې لښکرونو کې بدري صحابه کرام موجود وو او 1000 صحابه کرام په دې ټول لښکرو کې چې دا کوم یو په دې کې 1000 صحابه کرام مشران مخور صحابه کرام موجود وو نو دا ډېره عمده خبره وه سر بدري صحابه په دې جنګونو کې وو هم د شام په دې لښکرو کې مختلف چا کې 100 چا کې 100 چا کې 50 چا کې شپېته فرق لرو وای د نجرات نشاط وکړي چې دې ته فکر ګوره دا لښکر د تاسو امانت دی دې امانت به تاسو ته په ټولو خبرو پیږي ځکه ضرورت نشته نو ته ډېر خیال خپل لښکر ساته هغه هم رخصت یې 3000 کسانو سره هغه ته ورته حمص دا اوس شام کې چې کوم دا تقریبا حلب او حمص او دمشق او دا ځایونه ټول مشهور دي په هغه کې ته به حمص اصلي هدف او مرکز چې دی حمص دی خو حرکت هغه هم شروع کړه دې نه وروسته عمرو بن عاص راغی
هغه مختلف منطقو ته لاړو، د هغه په خاطر باندې دعوت او د مرتدینو په خلاف باندې هغه راغی مدینه منورې چې راغی، هغه ته ورته وایي چې ته اوس تم روان شه او ته به ځې فلسطین ته، ستا اصلي هدف مرکز به فلسطین. هر سړي ته ځان دو شورحبیل بن حسنه ته اردن او بصرا او دا ځایونه، یزید بن ابي سفیان ته دمشق، عبیده بن جراح ته حمص او عمر بن عاص رضی الله تعالی عنه ته فلسطین خاوره چې د شام کوزنۍ قسمت. اوس فلسطین کوم مملکت ته به اصطلاح سره چې اسرائیلونه ولې به د عربانو په لاس، نو دا د تا مرکز دی. بس دې ځنه حرکت وکړي. د سرم تقریبا اول 3-4-5 زره کسانو، بیا وروسته زیات هغه زیات شروع ته 8,000 ته کسان ورسېدل، ځکه د جنگي چارو کې ډېر وکړه تکړه و، ډېر زیرک سړی و، بل ډېر با تدبیر انسان. مخکې موږ دا خبره کړې چې په جزیرة العرب کې 3 سیاسي کلې وې، یو کله پکې مغیره بن شعبه، یو پکې عمر بن عاص، یو حضرت امیر معاویه. دا غټې کلې سیاسي کلې دا وې. نو دیم روان شو حرکت و. دوی چې کله حرکت وکړي الته چې اکرمه بن ابو جهل، عقبه بن ابي معيط، ولید بن عقبه بن ابي معيط، هغوی چې ورستل نو خالد بن سعید سره یو ځای شو، هغه محاصره ختمه کړه. د محاصرې کوم کسان چې ختم شو، نو اکرمه بن ابو جهل د هغه سره یو ځای شو، یزید بن ابو سفیان سره او الته ورغه، حضرت معاویه هم الته ورغه. دا پاتې کسان چې کوم یو د خالد بن سعید سره مجاهدینو، دا نو تقریبا وویشل شو. چا چې کوم ځای کې تبه و لښکرې خو ډېر شوې، تقریبا 15 لښکرې شو، کته بل ته ناش سره لاړه وویشل شو. نو دوی د شام پولو ته ننوتل. چې کله پولو ته ننوتل الته هغه خبر شو، هرقل خبر شو. هرقل چې خبر شو چې لښکرې ډېرې غټې راننوتې دي، نو یو روایت دا دی چې دې نه لږ مخکې چې دی خبر شوی و چې داسې لښکر راغلی دی، باهان شاته کړی دی ماهن، نو دی د قسطنطین د اوس استنبول چې دی، د استنبول نه راوت کورېدلو او راغی د شام او د عراق منطقې ته. نو دلته ځان راورسولو. په دې ځای کې ټول لښکر یې راټول کړې او د ټول لښکرو قومنده یې په خپل لاس کې واخیستله چې اوس به نو د دې نه بعد زه دا کار کوم. نو یعنی د شام په دې جنگونو کې اصلي قومانده چې کوم خپل د هرقل هرکلیس په نامه باندې چې د روم امپراتور ډېر هوښیار سړی تېر شوی دی تکړه، نو د قومانده په لاس کې ونیول. د خپل ذاتي نظر موږ مخکې ویل او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سیرت کې چې د کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خط ولوستلو او د ابو سفیان سره خبرې وکړې، بخاري وم حدیث کې دا خبره تېره شوې چې ډېرې 14 پوښتنې د ابو سفیان نه وکړې او ټولې پوښتنې داسې وکړې چې ډېرې ضرور وي. د کوم نسب خاوند ته څه قسم خلک ورسره دي، څوک چې ایمان پرې راوړي بیا کافر کېږي، غلطي کوي، خیانت یې کړی، ټول شیان پوښتنه وکړه. نو آخر کې ابو سفیان ته ورته ویې که دا ستا خبرې رښتیا وي چې کوم سوالونه ما درنه وکړه او تا رښتیا جوابونه راکړي، نو دا نبي آخر زمان دی. او دغه ځای ته خپلې چوکۍ ته اشاره وکړي، دا چې زه کوم ځای کې ناست یم دا ځای به هم دا فتح کوي او دا ځای به هم نشي. کاشکې دا سیاسي مسایل نه وی، نو زه به ورغلی وی، د سره به مې د پیزار مبارک په ما ګرځول او د هغه پښې او لاسونه او سر به مې مخ به مې ښکل کولو. خو سیاسي مسایل دلته ډېر دي. نه سیاست دلته معنی شوی دی چې د ایمان نه وړي کني په زړه کې بالکل 100% به دې یقین وي چې دا نبي آخر زمان دی او دا کوم ځای کې جناس دا ځای به نشي. په دې وخت کې په فلسطین کې و چې دا کوم خبره وکړله. نو واقعیت خبر هم د شو بیا ما غځه وره ورسته ان شاء الله اوس راځي دا نه ورسته ان شاء الله بیا ولول. نو د خپل شام ته راغی او په شام کې د اوسېدلو په حمص کې، حمص په منطقه کې د اړولي ولته. نو کله چې لښکرې داخل شوې د مسلمانانو، دوی تعداد کتابونو تقریبا موثق لیکلی چې د 10,000 په شاوخوا کې برابرېدل، ځکه د هغه سره د یزید بن ابي سفیان سره د 8,000 شاوخوا کې کسان ښودل شوي دي. د عمر بن عاص سره 8,000-9,000 کسان برابرېدل او تقریبا 9,000 کې 18-19,000 راځي. د عبیده بن جراح سره 4-5,000 ښودل شوي، خو څه نور یې پکې ور واچول. دا 23,000 دغسې د شورحبیل بن حسن 3,000 تاریخونه لیکلي دي چې دونه شوي دي. نو ټول سره جمع کې 10,000 کسان برابر شو. ټول دا 4 لښکرې چا زیات وي چا کم، مجموعاً کې 10,000 کسان مجاهدین برابر کانو من ابو جهل سره خالد بن سعید ټول سره یو شو. 10,000 دغسې لاندې باندې تعداد برابر شو. چې کله برابر شو بس دوی هر سړی د خپلې منطقې په طرف باندې روان شو. حضرت عمر بن عاص د فلسطین په طرف باندې، شورحبیل بن حسن د اردن او د بصرا په طرف باندې، یزید بن ابو سفیان رضی الله عنه د دمشق په طرف باندې، او عبیده بن جراح رضی الله تعالی عنه د حمص په طرف باندې. لارې خو جدا جدا روان شو. چې کله پولو ته ننوته د شام
هلته هرقل خبر شو چې په پلانکي طرف باندې یو قومندان روان دي د خپل قومندانان غټ قومندانان خپل ورور تویدور یا تزارق موږ په دې سیرت کتابونو تاریخ کې تزارق لیکل شوی خو اصلي نوم یې تویدور خپل د هرقل ورور تکړه قومندانو د مقابله کې راولېږلو 90,000 پوځ سره جورجا په نامه باندې بل پهلوان تکړه قومندانو دیم دي 50,000 کسانو سره بس 2,40,000 پوځ په مجموع کې د مسلمانانو هر یو مقابله ته 80,000 80,000 90,000 پوځونه راولېږل چې هر یو مقابله ته مغازیه په ځمال ته جنگونه شروع ورسره کې مسلمانان متفرق وساتي دلته چې دا کوم لښکرې د مدینه منورې نه روان شوي نو ابوبکر صدیق ورته هدایت کړی و چې ګوره تاسو داسې کوئ سره د دې چې تاسو منطقې جدا دي هغه یو فلسطین کې بل په حمص کې بل په دمشق کې بل په اردن کې د هر چا منطقه جدا ده خو یو خیال به ساتئ چې تاسو به ټول سره په خپل منځونو کې رابطه لرئ بس هر ورځ خلک لیږئ معلومات کوئ چې څه ښه صورتحال چې کله دوی هلته ننوتو دوی خو د ابوبکر صدیق د فرمان مطابق خپل منځونو کې باقاعده روابط او اړیکې سره لرل یو بل ته چې کله پولو ته نوته خبر شو چې د پلانکي په مقابل کې 100,000 او د پلانکي 90,000 80,000 او 80,000 او 50,000 او د غټ لښکرې دي دوی تعداد هغې په مقابل کې هیڅ هم نه و تاریخونه او سیرت کتابونه لیکي چې هر یو قومندان په مقابل کې 8 چنده 9 چنده 10 چنده پوځ راغی چا سره به چې 8,000 کسانو د هغه په مقابل کې به 80,000 90,000 کسان راغل 10 چنده پوځ به زیات و نو بس دوی چې کله دا خبر واورېد دستي یو بل ته خبر ورکړه ټول دا 50 قومندانان مشهور د خپلو کې خطروي لرله نو دستي خطونه ورسره راکړه چې خبره خو داسې د هر یو مقابلې ته چا 80,000 چا 90,000 چا 50,000 چا 40,000 دونه پوځونه را روان دي څه به کوو نو بس دا مشوره سره به د خطونو کې شروع شو ضمنا دوی دستي ابوبکر صدیق ته خبر ورکړي چې امیر المؤمنین خبره خو دغسې ده 2,40,000 پوځ مجموع کې د موږ په خلاف باندې په مختلفو محاذونو کې را روان شوی دی څه وکړو دلته ابوبکر صدیق ته خبر راغی هلته هغوی سره خپلو کې مشوره دا وکړه چې ښه خبره دا ده چې موږ تعداد خو که جدا مرایسار کې ټول به ټکولي وو نو که جدا خو موږ زور ورته موږ هر یو 10 چنده پوځ د هر یو په مقابل کې دی نو ښه خبره دا ده چې موږ ټول سره یو ځای شو نو بس حرکت فیصله په دې وکړه چې ټول به ځو یرموک ته یرموک سین چې د اردن سین په نامه سره یادېږي د عراق نه راځي د اردن په علاقه کې تېرېږي د فلسطین د علاقو ته رسېږي دلته یو منطقه وه لویې دښتې هغه ټولې دښتې بیا سیم نو یرموک په نامه یادېدلو او دلته اوبه هم په دې ځای کې نو بس دلته یې ویل چې دا ځای مرکزي ځای دی او بس ځو دلته ابوبکر صدیق ته چې کوم خط را ورسېدلو خط یې چې وکتلو دستي پر هغه وکړي چې ټولو ته خبر وکړه ټول ته جدا ولیکل چې تاسو ټول یو منطقې ته چې کوم ځای تاسو مشوره کوئ کوم ځای تاسو مناسب ښکارېږي هلته وګورئ د جغرافیا په لحاظ باندې نو ټول یو ځای ته را یو ځای شئ او بس د هغوی په مقابل کې تاسو هم یو شئ ځکه چې یو ځای نه شئ تاسو خرابوي جدا نو هلته خو هغوی اسې هم فیصله کړې وه چې یرموک ته وځو نو د ابوبکر صدیق فرمان هم راغی چې تاسو ټول په یو ځای سره جمع شئ ټول راغلي یرموک ته چې کله یرموک ته راورسېدو تعداد د ټولو غازیانو د مجاهدینو 1,000 شاوخوا کې و 1,000 یو 1,000 دغسې شاوخوا ټول برابر شو یو ځای شو سره چې کله یو ځای شو سره نو دلته ابوبکر صدیق ته چې خط راورسېد د خو خط یو دلته ولېږلو شام ته چې تاسو ټول سره یو ځای شئ بل خط یې دستي ولېږلو خالد بن ولید نو په دې وخت کې په هیره کې و موږ مخکې درس کې ویلي وو چې هیره د عراق د برخې د عراق د غټې صوبې چې کوم یو په روم امپراتورۍ کې غټ مملکتونه وو خو هر یو ته به لکه ایالت لکه دا موږ امریکا کې 52 یا 53 ایالتونه دي یعنې ځان ته ګورنر اوی بلاګانې د افغانستان څو چنده یو ایالت دی هغوی دغسې په روم امپراتورۍ کې افغانستان پکې هسې یو خڅلې غوندې ښکارېدو دونه وړکی و هغې وخت کې نو ځکه هر یو عراق مکمل یو ولایت و هغې وخت کې ایالت لکه دې مرکز چې لکه اوس په دې صوبو کې د هر منطقې خپل یو مرکز نو د دې هیره چې کوم یو د هیره اصلا مرکز او دا پخوانۍ باچۍ تېره شوې وه غټه خو بیا روم امپراتورۍ چې ونیوله نو باچۍ حیثیت یې لاړ یو ولایت نو د خالد بن ولید دلته اوسېدل دې ځای کې او دا
تقریبا د 14 کال د ربیع الاول میاشت 14 کال د ربیع الاول میاشت که خیال موږ ویل چې عبیده بن جراح رنده شورحبیل بن حسن او دا ټول خلک د 14 کال د هغه په میاشت کې د محرم په میاشت کې یو خوځیدل هم نشي ورور چې الله سورج بعد چا ورځ خو دوی ټول دې ځنه حرکت الته خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ تر ربیع الاول میاشتې پورې په داخل د هیره کې و چې د ابوبکر صدیق فرمان را ورسېدلو په ربیع الاول کې دا خلک چې دې ځنه د لښکرې روانې شوې نو ټولې چې راجمع کېدې او یرموک ته نو بس څه میاشتې پکې تېرې شوې ځینې تاریخونو سفر لیکلي ځینې ربیع الاول لیکلي په هر صورت باندې دوی د ربیع الاول په میاشت کې بس یرموک ته راورسېدی او هلته د هرقل چې کله خبر شو امپراتور د روم چې خبر چې مسلمانان ټول دلته راډ شوي هغه هم ټول پوځونو ته خبر ولري تاسو هم راډم شئ نو په هلته منځ کې داسې نهر غوندې و د نهر یو طرف ته چې کوم د شام په طرف و بر شمال طرف ته هلته د روم امپراتور 240,000 عسکر هلته یې واړول او مخې ته اوبه وې نهر غوندې او دې خواته مسلمانان خپل خیمې ولګولې تقریبا 1,000 کسانو خالد بن ولید ته ابوبکر صدیق هرات ته خط ولېږلو چې ته داسې وکړه دغلته په هیره کې تا سره مصنع بن حارثه شته دغلته بلد دی اصل قمندان خو همغه دی د دې منطقې نو ته نیم پوج مکمل دته پرېږده نیم پوج ځان سره واخله او بس ځان ورسوه شام ته یرموک میدان ته چې هلته خلک دي نو خالد بن ولید 10,000 کسانو په دې وخت کې خالد بن ولید رضی سره ټول د قماندې لاندې ټول مجموع کې 10,000 کسان پاتې شو د مصنع بن حارثه تکړه زړور قمندان و دیم صحابي و د سره پاتې شو 10,000 کسان او 10,000 کسان د قعقاع بن عمرو او د مشرې باندې مزدا خالد بن ولید ځان سره واخیسته او بس روان شو حرکت وکړي خو اصل مسله دا وه چې د هیره نه نیولې تر شامه پورې ډېرې لویې دښتې وې دښتې وې چې کم از کم 15 ورځې دا اوس هم دغه دښته روب الخالي د عرب چې ورته وایي دا په دې کې تګ مسله ډېره خطرناکه وه ځکه د اوبو هېڅ درک پکې نه و هېڅ د اوبو درک نه و چې 8 ورځې 9 ورځې 10 ورځې پورې هلته د اوبو داسې چې مزل به سړي وکړي درک به نه لګېدلو نو کسان یې روغتو چې څنګه به کېږي ورته وایي چې دلته خو د اوبو هېڅ ګنجایش نشته که موږ په هغه لارو ځو چې په کومو لار باندې اوبه دي نو هغه لارې کم از کم یوه میاشت وخت نیسي چې موږ هلته ورسېږو بل په لاره کې دښمنان هم دي او که داسې لنډ ځو نو په دې ځای کې کم از کم تقریبا 10 ورځې کې موږ شام سرحد ته رسېږو په دې اسلام خو دلته د اوبو مشکل دی نو خالد بن ولید نو د قعقاع بن عمرو د خلکو سره مشوره وکړي څه وکړو بالاخره فیصله په همدې وشوه چې ځینې اوښان به ځان سره واخلو په اوښان یو خو سفر ډېر کولی شو بل هغه تیارې ټانکۍ لري د ذخیرې نو دا به ښه ماړه کړو اوبه به ورکړو چې تر کوم چې اوبه پیدا کېږي دا به ماړه ساتو د هغې نه وروسته بیا ګورو توکل په خدای الله دې رحم وکړي بس روان شو کوم یو فیصله سره رهبر و قاید لارښود چې دوی سره هغه هم ځان سره مخته کړي بس توکل په خدا په دې دښته ور برابر شو چې دا کوم جزیرة العرب لوی دښتې په دې روان شو او روان شو حرکت شروع کړي بس الله عزوجل دوی ته همت او غور کړي بس 8 ورځو کې دا کومه دښته چې ودی ختم کړه چې کله دښته وروته نو هلته خو بیا نو مخې ته چې کوم ځای کې به تېرېدل دوی هلته خلک پسې راووته ډزو غپه شور به شروع کړي خو خیر تقریبا داسې وایي چې د یوې میاشتې په شاوخوا کې دا ټول سفر تر یرموکه پورې اله خالد بن ولید په دونه وخت کې هلته ورستو 2-3 ښارونه په دې لار کې منځ ته راغیم ونیول بس هغه ورسره وکړه فیصله سره صلح او بس روان شو لاړو یرموک ته ورستو وایي چې یرموک ته دی ورستو یو تاریخ لیکي تاریخونه تقریبا چې دا په ربیع الاول اخر کې ورسېدلو خو دا صحیح نه ده بلکې د ربیع الاول نه ربیع الثاني نه بلکې جمادی الثاني کې یا جمادی الاول کې دی رسېدلی دی هغه ته ځکه ربیع الاول دی په داخل د هغه کې تېر کړی و په عراق کې و هیره کې و بیا چې کله روان شو چې یوې میاشتې نه زیات وخت سفر ونیولو نو طبیعي خبره دا ده چې جمادی الثاني به په دې لاره کې تېر کړی جمادی الاول کې به رسېدلی بیا نو هلته چې کله ورسېدلو یرموک ته نو د یرموک میدان ته چې دی کله ورسېدو نو ګوري چې لښکرې دي 10,000 خو د ځان سره راوستي او 1,000 نو 40,000 ځینې وایي چې په دې وخت کې نور کومک هم ابوبکر صدیق او د نورو منطقونو خلک راغلي دوی تعداد د 8,000 نه نیولې تر 40,000 پورې لیکلی شوی دی دا صحیح دواړه یعنې د 8,000 نیولې تر 40,000 پورې تاریخ لیکلي چا 8,000 لیکلي چا 40 لیکلي 40,000 نه اخوانه او د 8,000 نه لاندې په دې اندازه کې پوج تعداد برابر شو نو هلته چې کله ورسېدو د دې نه مخکې څه لږ جنګونه سره کېدل د رومیانو او د دوی په منځ کې مختلفو منطقو کې یا یرموک کې به کله سره میدان ته راووتل چې کله خالد بن ولید راورسېدو نو
بس د ټول قومندانان د ټول مشورې سره وکړه صورتحال په باره کې خبرې سره وکړه دلته صورتحال څه دی جنگي حالات څنګه دي هغې ورته دا ټوله قصه وکړه چې امپراتور خو دغسې 240,000 پوځ رالېږلی دی او دلته د مخامخ چې پروت دی دا دی نو خالد بن ولید په کیسه کې مه اوسئ چې هر سوره غم مه کوئ یو قول د ده نه را نقل شوی دی وایي چې مړه خو دا د یو سړي حیثیت هم نه چا ورته څنګه 240,000 پوځ دی وایي چې تاسو یو خبره اورېدلې که نه ده اورېدلې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې د الله ذکر کوي او د الله سره تعلق یې دا سړی ژوندی دی او څوک چې د الله سره تعلق نه یو ذکر نه کوي د هغه کمثل المیت لکه مړي په شان دا مړي دي نو دا 240,000 مړي نو یو سړي دپاره یو سړي ته هم کافي دي نو دا 240,000 چې دی الله پاک یو خاص د جرأت او زړورتیا او ایمان ورکړی و چې دا 240,000 د په مقابل کې لکه پسونه د وزو په شان داسې شی ښکارېدل هېڅ په کیسه کې نه چې غم مه کوئ څه بل کار وکړئ خو خالد بن ولید نو چې کله ورسېدو شاوخوا منطقې ټولې وکتلې د جنګ میدان او ساحه او د دوی خپل تعداد څوک ډېر لري څوک کم لري خو په رومیانو کې غټه خبره دا و چې هغوی ډېر زیات لښکر چې و د سپورو یعنې سپاره لکه دا اوس ټانکو توپو موټرو کې چې راځي داسې یو هغه پوځ د ډېر زیات نسبت پیاده نو دا خطرناکې سپاره چې سړي باندې برامنډه کې خو بس د هسې غربی هم سړی هېروي نو دا ټول شیان یې وکتل چې وکتل نو صحیح روایت دا دی موثق روایت دا دی ګر چې هغه لیکلي چې د یرموک جنګ په ربیع الاول کې شوی خو دا صحیح ځکه نه ده چې حضرت ابوبکر صدیق د یرموک د فتح په جریان کې وفات شو او د ابوبکر صدیق د وفات ورځ فکس معلومه ده د دوشنبې ورځ ماښام او د سهشنبې شپه او د جمادی ثاني د 22 ورځ او د 23 شپه په دې شپه باندې د وفات شوی د فکس معلومه ده لیکن هیڅ هم هغه خلاف نه دی لیکلی چې د جمادی ثاني په 22 ورځ باندې د مریضي ډېره زیاته شوه هغه انشاءالله وروسته بیا راځي هغه ټولې خبرې خو په همدې شپه باندې بیا د دوشنبې په ماښام نور بعد وفات شو او د ماسخوتن لمانځه نه مخکې خاورو ته ورسپارلی شو دا تقریبا موثق روایت دی او دا خبره بیخي ثابته ده په صحیح روایت باندې چې ابوبکر صدیق وفات شو او د هغه فتح خبر نه ورغلی نو معلومیږي داسې چې اوس د شام او د دوی ترمنځ خو روزانه تګ و راتګ نو داسې خو نه کې چې فتح دې په ربیع الاول کې وشي بیا ربیع ثاني بیا جمادی الاول 2 میاشتې او هغې چې کومه 23 ورځې چې ورسره حساب کړو نو تقریبا 3 میاشتو نه ډېر او د شام نه تر دې پورې خو 3 میاشتې کله نه هغه کېدلو چې دا خبر د دونه ځنډ شي بیا دومره تاریخي فتح چې د روم امپراتورۍ بې خو بنیاد یې وایستلو دا فتح د دونه وځنډېږي او ودې ساتل شي نو ځکه صحیح روایت هم دا دی چې دا جنگ اصل شوی دی د جمادی ثاني په میاشت کې یا د جمادی الاول په اخرو کې خو صحیح خبره د جمادی ثاني میاشت چې په دې میاشت کې دا جنگ وشو موثق روایت دا دی نو چې کله خالد بن ولید رضی الله عنه په باره کې راځي چې دی خو ډېر زیات هوښیار و یو دویمه خبره دا ده چې د جاسوسي نظام لرلو د خپل کسانو کې داسې تکړه کسان پیدا کړي وو چې به د دشمن حالات به ټول معلومول نو هغه کسان ورته خبر راوړلو چې رومیانو پټ پروګرام داسې نیولی دی چې په مسلمانانو باندې یو ناڅاپه حمله وکړي دوی نه خبره ګیري کړي او ختم کې بیخي د منطقې نه وشړي نو خالد بن ولید چې کله دې مسلې نه خبر شو نو دستي شپه په شپه خپل د 8,000 نیولې تر 40,000 پورې چې کوم یو لښکر و دی په ګروپونو باندې ویشل هغې وخت په جنګونو کې یو تقریقه دا وه چې یو مرکزي برخه وه دې ته به قلب ویلې لکه د موږ زړه چې 10 ګروپه وه هر ګروپ یې 10 کسانه نو خالد بن ولید 10 کسیز ګروپونه جوړ کړو دې ته به قمندان تعین کړي بیا دا قلب کې 18 ګروپونه دا وساتل 18 کسیز ګروپونه دلته په ځای کړه او د دې قمندان عمومي قمندان چې خالد بن عبیده بن جراح تعین کړي د دې برخې هغه به شي هلته به شي طرف بل ځکه دا جنګ اوس جنګونه خوندې نه دي نو شي طرف به یو پوځ و چې دې ته به میمنه ویلې په دې باندې شرحبیل بن حسنه رضی الله تعین کې دلته او دته تقریبا 15,000 کسان په باره کې راځي چې 15,000 کسان دته وبخې 10,000 کسان دته ورکړه د میمنه کې او بل به میسره چپ طرف لښکر چې کوم ځکه هلته خو جنګ داسې مخامخ کېدلو دا اوس خو پټه کاته یې روانه پټه نه لګېږي نو چپ لښکر چې کوم دی قمندان عمر بن عاص رضی الله تعالی کې 10,000 دته ورکړه نو 10,000 او 10,000 شل زره اتلس برابر کې دا ټول کې 8,000 نو څو نور واړه ګروپونه تعین کړه
او دا چې کله وکړه نو د دې د هر یو برخې لکه دلته د میمنې چې شور ربیل بن حسنه د میسرې چې عمر بن عاص د قلب چې عبیده بن جراح رضی الله عنه دا او ابو یزید بن ابو سفیان حضرت معاویه د ټول په دې ځان ته سره وساتل صرف اکرمه بن ابو جهل هغه ته ورکه عمر بن عاص ته ورکه دا به د سره یې نو ګروپونه شپه په شپه باندې تعین کړ دا به د سری دا به د سری دا به پلان کې دا پلان کې ټول بداشه خپل ځان ته خالد بن ولید څه کسان تکړه کسان چې د ځان قعقاع بن عمرو تمیمی او داخله کې ځان سره یو ځای کړ چې دا به ما سره یو روایت دام راځي کرمه بن ابو جهل ځان سره وساتلو ځکه د کمانډوي په چریکي جنگونو کې ډېر ممتاز سره نو دیم ځان سره وساتلو نو دا د ټول لښکر د امید ټول لښکر قومانده خو د پلاس کې خو یو خاص ګروپ ځان تم ساتل او د سپرو د خلکو چې کله ضرورت شي خراب تر خبره نو په دې وخت کې چې دا کله شپې په شپه وشو سحر بس هغه ویلې دوی خو چون خبر نه خو دوی خبيخي خرابول نو دوی خبر و چې څنګه سحر شو بس یو دم مسلمانانو پوج منظم شو میمنه میسره قل ټول ځای شو خلک راغله مخې ته ودرېدل صفونه جوړ خلک فکر کوي دا په لانجه شوله هغوی خو هېڅ خبر نه و چې خلک خبري بس یو دم 40,000 سپاره سحر کې د سحر چې دا رڼایي را برابر شو لمر راوخته په 40,000 سپارو 40,000 سپاره دا په خوله خبره ده دا یو د مسلمانانو باندې را په منډه شو او حمله وکړه چې حمله وکړه دوی حمله وکړه اصل په میسره باندې عمر بن عاص باندې حمله وکړه چې کله حمله وکړه نو 40,000 کسان د دوی ټول تعداد 10,000 او د عرب سړي په مقابل کې 10 کسان او بیا هغه سپاره ټول او تکړه خو روزیدل هغه پوز هغه خو د امپراتوري پوز ورڅ وسله ورڅ لرل هر شی د مسلمانانو څو چنده خو کسان هم ډېر وغم نو چې حمله وکړه بس مسلمانانو سخت مقاومت وکړ عمر بن عاص د خلکو خو نه شو چې ونه شو ورور شاته تم بکړ یو ځای په تقریبا وایي چې دوی هم د هغه ځای ته ورسول چې کوم ځای کې مسلمانانو خیمې وي هلته ښځو چې کله وویل چې مسلمانان په ښار روان یو دم یې پس دا د خیمو لرګي کوتکې او چې څه لرې راواخېستو یو دم یې پس مسلمانانو پسې رامنډې کړې د خپلو ښځو چې چېرته ځئ په شا څنګه راځي هلته کافر درته راغلي دي او تاسو نو دویم شو له هغه شو یو دم برته پسې شاته برته خپل زیاته شو په دې وخت کې تزارق یا تیودور د هرقل ورور شو هغه خپل هغه ته هغه وکړه عمر وکړه میسرې ته چې په میمنه د مسلمانانو په میمنه باندې د شورحبیل بن حسنه باندې حمله وکړه هغوی چې حمله وکړه شورحبیل بن حسنه سخت مقاومت وکړه په ځای باندې تر اخره ودرېدو هر څه چې زور پرې راوړو بس ونه په دې وخت کې د دې هغه کسا هغه چې قومندان جورجا په نامه باندې موږ مخکې ویلو دی راووتو میدان ته وایي چې تاسو قومندان څوک د خالد بن ولید ورووتل چې ورته ښه نږدې دونه نږدې شو د آسونه سرونه سره داسې کړه بالکل سره داسې نږدې شو د په خپل لاس او د په خپل لاس نو جورجا ورته ویل چې ګوره ته خو د ټول په غټ قومندان ته ویل چې ویل ګوره یو څو پوښتنې در خو دروغ براته نه وایي ځکه اصیل سړی سردار سړی کله دروغ نه وایي چې موږ دروغ موږ په هغه کې نشته قانون نو ویل څه خبره چې ده چې تاسو داسې پوښتنې کوي داسې تشویش لري چې دی به دروغ وایي څه خبره ده چې اوس دروغ ته ضرورت شته پکې که نه هغه ورته وایي چې زه یو پوښتنه لرم تا ته ولې سیف الله وایي اصلي خبره دا راته وکړه سیف الله ورته وایي الله پاک د اسمان نه کومه توره رالېږلې او دا توره تا په لاس کې ده چې بچی راخلاصه کې خیر نه وي او چې هر جنگ کې ته وستا فتح کړی دا کیسه چې د اصلي دار ته وکړه نو خالد بن ولید وایي الله ته اندغه یا انت ته تورم کې دې چې کما ته په لاس راشي دم همغه توره ده ما تورم عین تاسو د تورو شان ده نه الله پاک د اسمان نه کومه توره نازله کړې ما ته را کړې نه بل خبره خو صرف یو وجه ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته دعا کړې یو دوی را ته کړې او بل دا ده چې ما ته د لقب رسول الله صلی الله علیه وسلم را کړی ده چې د الله پاک توره نور څه خبره نشته ما سره توره نشته قطع خبره خو سره وکړه چې ښه صحیح ده یعنی مطلب د توره خو د اسمان نه درغلی چې تا په لاس کې درلګل چې چا په سر یې راخلاصه کې دغه دې بیخستلی چې نه دا شی نشته بس الله پاک خپل هغه دی ما ته سیف الله لقب رسول الله صلی الله علیه وسلم او بلې دعا راته کړې د دعا برکت دغه خبره ده نو بیا ورته وایي چې دا تاسو چې کوم هغه اسلام راوړی اسلام کې چې دي چې خبره پکې چې ده چې دا دونه تاسو هغه ورته چې ګوره اصلي د ټول کائنات خالق او مالک چې څوک دی او رازق او تدبیر کوونکی پیدا کوونکی مرګ ژوند دی چا په لاس کې دی هغه الله دی او د الله د عبادت مستحق دی ځکه ټول
اختیارات د کائناتو د الله په لاس کې دي. نو د عبادت مستحق هغه دی. د ده په مقابل کې د بل چا عبادت کول خو ډېر بده خبره ده، ډېر زیات نمک حرامي ده چې سړی ته څوک چې روزي ورکوي، څوک چې د ژوند ورکوي، څوک چې ورته مرګ ورکوي، څوک چې د ټولو کائناتو اختیار د چا په لاس کې دی، سړی هغه پرېږدي او بل طلب د اوس سر ټیټې وغږوي، هغه په حیث باندې مني. دا کوم عقل مني؟ دا څوم منطق څنګه دا خبره مني؟ د انسان عقل اخر کوم ځای ته لاړ دی چې دغه په ځای باندې چې د ټول اختیارات د چا په لاس کې وي، هغه د هغه خبره دې نه مني او د یو بل سړي دې مني چې هغه په لاس کې هېڅ اختیار نشته. نو دا خبره د اسلام اصلي خبره ده چې موږ هغه الله منو، هغه الله عبادت کوو، هغه الله د عبادت مستحق ګڼو چې څوک د ټولو کائناتو خالق دی، مالک دی، تدبیر کوونکی دی، روزي ورکوونکی دی، مرګ ژوند دی، دا ټول اختیارات د هغه سره دي. نو د هغه عبادت مستحق هغه ګڼو، بس د بل چا عبادت موږ کله نه کوو. دغه الله عز وجل چې کوم دین را لېږلی دی، دین نوم اسلام دی. موږ د دغه دین دعوت خلکو ته ورکوو. هغه ورته ویلی چې اوس خو په تاسو کې مشران او کشران څه هغه لري؟ هغه ورته چې موږ مشر نه لرو. مشران شته خو په درجه کې سره ټول په یو صف کې ودرېږو، ټول منځ کې ودرېږو. دا نه معلومه چې څوک مخکې څوک وروسته کېدای شي د مسلمانانو مشر صف کې شاته ولاړي او نور مخکې ته نه ولاړي، دا شی نشته. غلام مخکې ولاړي او کېدای شي هغه غټ سړی چې بادار دی شاته ولاړي، دا امتیاز په ممکن نه. نو بیا ده ورته ویلي که څوک اسلام راوړي لوسې راوړي نو ستا سره په اجر ثواب کې څه قصه ده؟ هغه ورته بلکې چې څوک هر وخت د مرګ د زنکدن نه مخکې څوک ایمان راوړي بس دا قابل د قبول دی، کې څه مسله نشته. نو هغه ویلي که زه ایمان راوړم نو ستا سره په اجر ثواب کې څنګه کېده؟ چې بالکل یې موږ سره برابر، هېڅ خبره هم پکې نشته. ته زه سره یو شی، زه قمندان امید دی ټول لښکر یم، خو په دینی لحاظ باندې د آخرت او د اجر په لحاظ ما او ستا کیسه سره یو ده، دواړه عین اجر اخلو. ځکه الله عز وجل ته ټول منډې ترډې کوي. نو بس په دې وخت کې ورته چې زه اسلام راوړم نو څه به کوم؟ هغه ورته چې دې کې یو خبره شته چې ته به لاړ شې ما سره غسل وکړې، غسل نه بعد شهادت کلمه ویل مسلمان بشې. ورته چې بس همداسې ورسره روان شو. دا خپل لښکر چې کوم یو د جورجیا 40,000 لښکر د قمندان، نو دوی خلکو فکر وکړي چې دا لکه چې ورسره ځي، البته د عمومي قمندان سره خو قمندان و، نو جنرال چې نو جنرال چا وڅوک ورته وایي جنرال صاحب ته چېرته ځي؟ هغه لاړ ورسره. هغه داسې فکر وکړي چې دا کېدای شي به قمندان سره به خبره کوي، صلح خبره وڅه. ځکه د دې نه مخکې یو ځل دوی په منځ کې وفد تللی و، نو دوی بس لاړو، هلته چې لاړو هلته دسي جورجیا غسل وکړي، جامې بدلې کړې او د هغې نه وروسته شهادت کلمه ولوستله، بس د خالد بن ولید سره سم میدان ته ووتلو. جنگ هلته روان دی، خرب خرب شروع دی، ډز و غپ روان دی او ډېر سخت. مسلمانان یو ځل 2 ځلې مسلمانان په شهادت وتمبول، ځکه ډېر زیات ولکه 40,000 کسان دي، 40,000 مقابل کې خو ډېر زیات دي، یو بس په مقابل کې 10 کسان. نو ځکه دوی 2 ځلې شاته تمبول تر خیمو پر بیا راورسول، بیا به نو خلک پسې ورخوشې شوه بېرته. نو په دې وخت کې دا سهار نه چې لمر راختونه جنگ شروع و، سم جنگ چې خلکو بیخي وایستو. په دې منځ کې چې مسلمانانو دا 2 ځلې چې شاته راغله، په دې وخت کې اکرمه ابو جهل خطا شو، خفه شو چې داسې نه چې مسلمانان شکست خوري، اشتیا خو ډېر زیات دی، د هغوی بیخي ډېر زیات قوت دی دلته کم. نو یو دم اعلان وکړه چې څوک په مرګ باندې بیعت کوي، یعنی څوک فدایي هغه ته آماده دي. دغلته د فدایي حملو اصلي دلیل د دغه ځای نه دی چې کله که د دشمن ته دا ډېري، د کفر ته دا ډېري، نو مسلمانانو ته دا جایزه ده چې فدایي عملیات ورباندې وکړي، دا جایزه ده. دا دغه ځای کې اکرمه بن ابو جهل اعلان وکړ. زرار بن ازور دا صحابي دی، ممتاز صحابي دی، په جنګ کې دی ته به مجاهد برهنه ویلې، د به سر پرتوک اغوستو، کمیس هیڅ هم نه اغوسته، سر به بلوڅ ارڅ ورسو او جنگ میدان ته ورته مجاهد برهنه به د ته ویلې، د هیڅ وخت هم کمیس هم نه اغوسته، نور زغره مره خو راځه کې هیڅ به سر نه او جنگ وکړ. الله پاک د یو تکړه سړی پیدا کړو چې قعقاع بن عمرو التمیمی او د دغه سره یو شو، خدای دې هغه ډیر زړه ورو مجاهد برهنه د به لوڅ بس یو پرتګ په غاړه کې نور میدان ته وروته. د خلکو ته پته ولګي چې مرګ او ژوند چا په لاس کې. نو د 400 کسانو سره اکرمه بن ابو جهل، زرار بن ازور جنو تکړه مجاهد چې کوم یو مزدوی سره یو ځل 400 کسانو سره یو د مناره تکبیر
او په ورننوته بس ویل چې یا شهادت او یا فتح بس دې غیر موږ سره دوه خبر نشته او 400 کسان خو ډیر شه دی به داسې کسان چې هغه فدایان خو دنیا کې نوم لري نو بس دا فدایان یو دم دا 400 کسان دې باندې ورننوته تبوک د یرموک په غزا کې دغه شی دلته نو بس 400 کسان یو دم حمله وکړه او چې حمله وکړه بس وړاندې تلو بس همدغه د جنگ پله تقریبا سرچپه کړه ځکه چې 400 فدایانو چې کله د خپل فدایدو په دې کې اکرمه بن ابو جهل زخمی شو سهیل بن عمرو هغه په حدیبیه کې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره خبرې کولې او بل سلمه بن هشام دا د ابو جهل ورور د مسلمانو د عبد الله بدی غزا کې خپل د ابو جهل زوی عمر بن بدل عمر بن اکرمه دام په دې جنگ کې دا ټول زخمیان شو که تاسو خیال یو قسم اوریدل د حدیثو کتابونو کې دا روایت راغلی دی تقریبا عام راغلی غالبا امام بخاری رحمت الله علیه دا قصه راخسته وایي چې دا همدغه کسان زخمیان شو د هشام سلمه بن هشام اکرمه بن ابو جهل یو وراره او بل سهیل بن عمرو چې سردار و دا وایي سخنګوی دا درې وړه زخمیان شو نو زخمیتوب کې خامخا سړی ورخطا یې نو اوبه یې غوښتلې نو چې کله دوی اوبه غوښتې ایو صحابي ورته نو اوبه راوړی جام یې ورته راوړلو چې اوبه ورکړي نو بل هلته د اوبو اواز وکړي نو هغه ته هغه ته یې ورکړه هغه ته چې ولېږلو هغه بس بل هلته اواز وکړي چې اواز وکړي نو چې هغه ته هغه د ما نه ډېر ضرورت لري نو هغه ته چې اوبه ویې راوړلې څو هغه ته ورکولې بس هغه بیچاره ساه ورکړه چې دا هغه چې پوه شو د خو ساه ورکړه دا بل ته راغی دم ساه ورکړی دا بل راغی ده ته چې راغی دم ساه ورکړی دا دغه درې صحابه کرام دي چې د یرموک په غزا کې یو جام اوبه په بل ولورولې او درې واړه بیا اوبه شهیدان نو دې فدایي حمله چې 400 کسان وکړه زرار بن ازور زخمی شو بیا بیرته روغ شو خو دا درې کسان درې واړه شهیدان سهل بن عمرو چې په حدیبیه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره صلح وکړه دا او د خپل اکرمه بن ابو جهل او سلمه بن هشام د ابو جهل ورور او د اکرمه زوی عمر بن اکرمه دا شهیدان خو ډیر شو پکې خدا پکې مشهور کسان چې دغه کسان په دغه کې او دا فدایي خلک چې دوی شهیدان شو همدې د جنگ پله تقریبا واړوله وروسته چې تقریبا دا ورځ هم داسې جنگ روان و ښه سره ستړي شو د ماسپښین او د مازدیګر مونځ چې دا مسلمانانو په اشارو باندې وکړي نو ځینې روایت دا دی چې د ماښام مانځه نه بعد مسلمانانو فتح وکړه ځکه د دوی لښکر شکست خوړلو کسان پکې ډېر زیات مړه شو چې کله مړه شو دا نور پښې وښوېدې او په شاته روان شو چې کله شاته روان شو دا لاره چې کوم یو د وتلو لاره وه دا د عمر بن عاص په لاس کې وه نو هغه د سټیل لاره بنده کړه چې کله لاره بنده کړه دلته خالد بن ولید جواب ورولو چې لاره مه بندوه پیاده پرې نه د سپرو ته لاره ورکړه چې سپاره وځي ځکه سپاره هم که بند کړه مونږ خرابوي به سپرو ته لاره ورکړه چې دا سپاره وځي او پیاده مونږ ته پرېږدي بس په دې وخت کې عمر بن عاص دستي لاره خوښه کړه ورته دا سپاره خو په منډه وه بس په منډه بس د هغه نه ووته د میدان دوی تېښته وکړه چې تېښته وکړه بس خالد بن عمر بن عاص دستي لاره بنده کړه په پیاده و مخې ونیوله نو لکه چرګان چې تیار تړلي او چاړه پرې راکش کوي دا نور مسلمانانو بس حصار کړه ځکه لاره بیخي بنده شوه هېڅ د تېښتې لاره نه وه بس دلته په پیاده باندې شورو راولګوله په جنګ باندې ډېر زیات کسان مړه شو ځینې کسان چې پوه شي چې کار خراب دی بس دلته خو اوبه نهر و د نهر ته ځانونه خطا کړل هلته وغورځېدل خپله تزارق تویدور د هرقل ورور دا پکې مړ شو غټ قومندانان چې کوم یو دا مړه شو صرف دا تېښتو علاوه کې اکثره سپاره و پیاده ډېر محدود خلک پیاده خلاص شو نور سپاره ځکه سپاره خو لاره دوی خپله قصدن ورکړه نو هغه وتښتېده باقي ورته پاتې شو نو خپله تزارق او دا نور جورجا چې کله هغه شو مسلمان شو ماښام مانځه سره مخکې د ماښام مانځه نه مخکې دی هم په دې میدان کې شهید شو نو دی هم دلته شهید شو نو د مجاهدینو د طرف نه 3000 کسان شهادت ورسېدل چې مشهور کسان یې دا هغه اکرمه بن ابو جهل و د کاکا د ابو جهل ورور سلمه بن هشام و د زوی و عمر بن اکرمه او سهیل بن عمرو دا چې مشهور قومندانانو کې څوک شهیدان نشو بغیر د اکرمه بن ابو جهل دا نور څوک شورحبیل بن حسن او دا عبیده بن جراح دا ټول ژوندي و دا په خپل اخواني الله پاک مسلمانانو دلته فتح ورکړه د روم د امپراتورۍ د عسکرو مبارک یو روایت دا دی چې 1,100,000 کسان د مسلمانانو په لاس وژل شو ځینې تاریخونه 1,10,000 لیکلي دا
ووژلی شو. څه دې کې ډېر کسان خلک په دې ناره کې ځان دي سیند کې ځان وغورځولو، هملته پکې ډوب شو، مړه شو، د منځه لاړل. نو دا تښتېدلي کسان چې کوم یو وو، دا خو ته متباقي بندیان هم ډېر زیات ونیول شو. نو دا فتح الله پاک مکمله مسلمانانو ته په نصیب کړه د یرموک په میدان کې چې 240,000 لښکر د روم د امپراتورۍ په هر قسم وسلو باندې سنبالو، دا بس ناکام شو او د تېښته وکړه او مسلمانان هغه شو. دلته په همس کې چې هغه اوسېدلو هرقل چې کله خبر شو چې په یرموک کې غټ پوځ، داسې پوځ چې ممتاز پوځ د دې شکست خوړه، خپل ورور هم پکې مړ شو، نو هرقل ډېر زیات ورخطا شو. چې ورخطا شو بس همس یې پرېښو، ووتو بل خواته. انطاکیه ورته ویل کېږي، انطاکیه غټ د دوی اسیایي پایتخت دا انطاکیه و. نو په هغې طرف روان شو. دلته دستي ټولو قمندانانو ته خبر ولېږلو چې همس او دمشق دا کلکې د غټې غټې قلاګانې، غټ برجونه به یې لرل، غټ غټ دیوالونه چې موټر به یې ګرځېدو، خبر نو غټ غټ دیوالونه به هغه باندې چا ساده زور نه رسېدو، اسانه به بس دی و چې دا کلکې پوځونه بس دا څه چې راتښتلي وو، څه نور دا ټول دمشق او د هغه کې ځا په ځا کړه. بس دی روان شو مخ په انطاکیه باندې. دلته حالات سره ډېر ګډ شو، ما ژوندی ونه نصیب په دې غم کې و. بس خالد بن ولید همدلته په دې هغه کې د یرموک په دې میدان کې دلته و چې صحیح روایت دا دی چې دلته خط راغی چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه وفات شو. د همدې جنګ په ورځ باندې دا خط بیا راورسېدو چې ابوبکر صدیق وفات شوی او عمر بن خطاب خالد بن ولید د عمومي قمندانۍ نه لرې کړی، دغه پسې عبیده بن جراح مخه شوی دی، عمومي قمندان دی. بیا دا خط خالد بن ولید دا خلک ټول قمندانان یې روغتو، خالد بن ولید خط ورته ولوستلو، ځکه خط یې د په نامه راغلی و، نو خط یې ورته ولوستلو ټولو ته، بس خپله عمومي قمنداني هغه ته وسپارله عبیده. دلته یو خبرې وضاحت دا دی چې صرف د عمومي قمندانۍ نه خالد بن ولید لرې شو، د هغه پسې عبیده بن جراح راغی. نو دی هماسې لکه معاون په حیث باندې یا ارشد مشاور په حیث باندې دی، په هغې وخت کې خپل هغې لرلو کسان، د 10,000 کسان د هغې ځای نه و چې هغوی د قماندې لاندې و ټول. نو دا د دې خپل هغه لاندې و، د عمومي سپرسالۍ له لرې شو او د هغه په حیث باندې د خپل قمندان په حیث باندې هماسې باقي پاتې و. نو چې کله دلته دا فتح وشوه نو دستي دویم د دې ځای نه دستي هغه ولېږلو چې فتح وشوه او دونه کسان دي موږ شهیدان شوي دي او دونه کسان د هغوی شو تلفات او ډېر زیات غنیمتونه مسلمانانو په دې جنګ کې ونیول. نو الله پاک د روم امپراتورۍ ته سخت ټکوونکې ضربه ورکړله او د همدې سره د هغوی ملا بیخي ماته شوله. د دې نه وروسته خالد بن ولید رضی الله عنه بس ټول مجاهدینو وغیره هغه کړه چې بس مخ په دمشق باندې ځئ. دې نه وروسته موږ او تاسو مرکزي برخه چې کومه د دمشق محاصره ده، دا محاصره دا ونسو ورو ورو قدم په قدم باندې وړاندې تلل تر دې ځایه پورې د ابوبکر صدیق د خلافت واقعه چې موږ بیان کړه. بلې خواته دلته خدا کار وشو، لکه شام په فتوحاتو کې غټترین مهمترین سرنوشت ساز جنگ چې و د یرموک جنگ و، په دې کې مسلمانانو ته الله پاک فتح ورکړه. نو چې فتح وشو تقریبا داسې فکر وکړئ چې شام تقریبا مسلمانانو ته لږ پاتې شولو. دا یو طرف شو دا یرموک او دا د ابوبکر صدیق د ژوندانه اخري ورځو کې وشو. بل هلته چې کله خالد بن ولید رضی الله عنه د هیرې نه را روان شو مخ په شام باندې 10,000 کسان ځان سره شام ته راوسته. نو کله چې د ایران امپراتور شهریار په نامه، په دې وخت کې شهریار نومېدلو، د ایران امپراتور کسرا چې دوی به کسرا ورته ویلې، نو هغه چې کله خبر شو چې خالد بن ولید او سره لاړ، هغه داسې فکر وکړ چې بس چې خالد نه دا نور خو هېڅ هم نه دي. نو دستي بهمن جادوی د ټول ایراني پوځ سپاه سالار عمومي، لکه موږ او تاسو وزیر دفاع چې وایو یا د لوی درستي چې ورته ویل کېږي، داسې بلا وه بهمن جادوی. دا دته ویلې چې بس اوس کار وخت کېږي، خالد خاصم لاړو راشه په همدې وخت کې لښکر برابر کړو په مسلمانانو باندې حمله وکړي. نو هغه هم داسې فکر وکړي چې بس دلته خالد بن ولید چې نشته نور خو هېڅ هم نه دي. نو ځان سره پوځ برابر کې او راغی بابل ښار. دا اوس خو د عراق په دې جنګونو کې سړي ته پته لګي بابل ښار مشهور ښار دی بابل. نو دلته ارزان نه ورسولو. مصعب بن حارثه رضی الله سره 10,000 پوځ پاتې، خو تکړه سړی و، د منطقې د حالات باندې ټولو باندې پوهېدو، د جنګ په تاکتیک کې د خالد بن ولید هم تکړه دی. نو بس دی چې خبر شو چې داسې خبره ده، بس یو دم یې پسې دم ورکتو کې په بابل کې دواړه سره یو ځای شو. د مصعب بن حارثه خو په دې وخت په هیره کې و، خو هغوی چې کله بابل ته ورسېد بیا هم مخې ته ورغی، مخې ته چې ورغی په بابل کې جنګ سره وکړي. او په جنګ کې
شدید جنگ وشو. په دې شدید جنگ کې ایرانیانو ماتې وخوړه او وتښتو. محمد جادوی سره د دې چې د پوځ غټ سر لښکر او غټ هغه وزیر دفاع دم تېښته وکړه او مصنع بن حارثه د خپلو کسانو سره ورپسې شو تر پایتخته پورې نږدې ورسېد. ځکه هلته دجله هغه ځای پورې چې ورسېد نور یې خوشې کړه، بیا بېرته هرې ته راغی. نو چې کله هرې ته راغی دلته بابل کې خو ډېر سخت شکست ورکړ. داسې کړه چې ایرانیان یې مازغه یې سر ته راغله چې هغوی کله ورسېده مداین ته پاچا شهریار خلک راجګ شو استعمار کې دی هم پسې خوندي کې. نو دا نوی هغه چې کېناستلو بیا دوی سره کېناستل. دا نو یو جنرال سردار و، دا سردار دا شهریار مړ کې دی په خپله پې کېناستو. چې کله په کېناستو دې نه بس سره کېناسته چې اوس په دلته حالات خراب دي او موږ روزانه درزمار دی بس راخستې وي بس هلته خالد موږ چې خالد بن ولید لاړو دا نور خو به د یوې څپړې خلک او دا خو د هغې نه خطرناک و مس کېناستو سره چې موږ باید د دې نه وروسته ټول اختلافات لرې کړو. او په دې وخت کې خو یو جنرال کودتا کړی او سردار چې هغه د شاهي خاندان سړی نه و. نو دوی په خپل منځونو کې سره مشوره وکړه د شاپور په نامه باندې د دوی شهزاده و شهزاده شاپور خلیت رئیس جمهور راځي امپراتوري تعین کې پاچای تعین کې چې شاپور به پس دې نه نور امپراتوري دا په پاچای دی په تخت باندې کېنولو او سره خپل منځونو کې مشوره سره وکړه چې بس یو ځای ټول خپل ویل چې اختلافات به دې نه بعد نه کوو بس ټول به سره یو موټی و یو هغه او دې نه وروسته چې کله دا وحدت راغی اولته نوی امپراتور هم کېناستو هم کېناستو سره اختلافات ټول شاته کړو. نو بیا دې ټولو منطقو ته چې کوم یو مسلمان دوی په هرات کې و مصنع بن حارثه او پوځ هم ورسره لس زره کسان دي او امپراتورۍ په مقابل کې نو څه دي د مالګې حیثیت هم نه لري. ته خو لا دا وایي چې لکونو پوځونه یې لرل نو لس زره پوځ د هغه په مقابل کې هېڅ شی هم نه لکه مالګه غوندې لکه وړو کې سړی مالګه چې اقطه. نو بس د دې نه وروسته د خپلو منطقو ته چې مسلمانانو نیولې وي ځکه هغوی خو د هرې نه نیولې تر مداین دا منطقې ټولې په مخه کړې وې ځان سره. نو هغې ته خبر ولېږلو چې امپراتور نوی کېناستو او موږ اختلافات دا کړه ټول خلک خبر هر ځای کې بغاوتونه شروع شو. ټول خلک یو دم هغه شو کلاګانې او څه شیان چې مسلمان تعداد خو ما درته وایي چې لس زره کسان نو کوم ځای ته ورسېږي ایله هره به یې ساتلی وی. نو په دې وخت کې مصنع بن حارثه چې دې حالاتو نه خبر شو چې بیخي نوی یو ولوله او یو نوی هغه راغلی دی. نو بشیر بن خصاصیه یو صحابي و رضی الله تعالی عنه دی په خپل ځای باندې معاون تعین کې خلیفه نائب چې ته به دلته وي او زه یو ځل خپله په خپله شخصا مدینې ته ځم او په مدینه کې امیر المؤمنین سره خبره کوم دلته حالات دغسې شو سره. نو بس د هغې ځای نه حرکت راوکړې داسې وخت د هغه ته راورسېدو مدینې منورې ته چې د حضرت ابوبکر صدیق د ژوند صرف څو ساعتونه پاتې وو. د مازدیګر مانځه سره دی راورسېدو او د ماسپښین مانځه نه مخکې ابوبکر صدیق وفات شو. په داسې وخت کې دی راورسېدو خطرناک وخت کې راورسېدو بیخي. دا خو د ایران طرف ته حالات شو چې ایران کې چې خالد بن ولید رضی او مصنع بن حارثه کوم فتوحات وکړ د ایران د امپراتورۍ تر خولې پورې راورسېدل. خو وروسته چې نوی تغییرات او تبدیلات راغله نو دوی بیرته راغله شاته او په هره کې ځای په ځای شو. یو روایت دا دی چې حتی هره پرېښوه راغله شاته راغله ځکه چې حالات سره ډېر خطرناک و. نو په دې وخت کې خو په هره کې اوسېدل چې څو مصنع بن حارثه مدینې منورې ته راتلل په هره کې وروسته حالات خراب شو بیا شاته راغله. هغه د حضرت عمر د خلافت کې به انشاءالله بیا هغې مسایلو ته اشاره وکړو. نو دا د ابوبکر صدیق په زمانه کې کوم فتوحات چې د ایران په طرف وشو نو داسې فکر وکړي چې عراق په مکمل طور سره کوزنی عراق او برنی عراق دا ټول مکمل فتح شو او په شام کې د فتح خو د خاصه ونه شوه ځکه د یرموک صرف میدان و. نو دمشق ته چې کله محاصره کړو هغه به د حضرت عمر په وخت کې خو د روم د امپراتورۍ ملا د یرموک په غزا کې ماته شوه او دا کار د ابوبکر صدیق په ژوندانه باندې دا کار وشو او د خلافت کې دا کار وشو. نو د ایران د امپراتورۍ خو هم بیخ وایستو او د روم د امپراتورۍ ملا ماته کړه سمه. دا دواړه د ابوبکر صدیق په زمانه کې وشو. ارتداد ختم شو د نبوت مدعیان دروغجن چې هغه ټول ختم شو. دا کارونه ټول د ابوبکر صدیق په زمانه کې دا ټول انجام شو ورسېده. نو انشاءالله درس بندونه بشي د ابوبکر صدیق په باره کې دغه د سیرت او اخلاق د باره کې انشاءالله بیا په بل درس کې انشاءالله وکړو ځکه دلته دونه گنجایش په دې درس کې نور نشته چې موږ نور هغه پکې وکړو باسو دا متباقي به انشاءالله په بل درس کې به د ابوبکر صدیق رضی الله عنه اخلاق سیرت او دغه فضائل صحیح احادیثو په رڼا کې به انشاءالله وړاندې کو وروسته. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.